د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونه او نیکی هیلو مو هرکلی کوم. پام راړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د لړم یا اقرا 14مه نیټه ده چې د 2023 کال د نومبر له 4مې نیټې سره سمون لري. روانه غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د اطلاعات او کلتور وزارت له کارکوونکو څخه د عقیدتي مسایلو د ازموینې پایلې اعلان شوې. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نورستان ته سفر وکړ. لوګر کې د یوې پروژې چارې پیل شوې. او د جګړې یو پیاوړی پړاو اوکراین د روسیې او شمالي کوریا پوځ سره مقابلې ته تیاری نیسي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت له کارکوونکو څخه عقیدتي مسایلو د ازموینې پایلې اعلان شوې. د اطلاعات او کلتور وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري دغه وزارت د بیلابیلو برخو له سلګونه کارکوونکو څخه د 1403 مالي کال د عقیدتي مسایلو د درسي نصاب د 4.5 میاشتنۍ ازموینې پایلې نن اعلان شوې. د خبر پاڼې له مخې په همدې مناسب جوړه شوې غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد په اسلامي ټولنه کې د دعوت او ارشاد پر اړتیا او علما او کرامو پر مقام حلالخیزې خبرې وکړې او ویل چې دیني عالمان د انسانانو د معاونیت او د ابدي ژوند د اصلاح مسؤلیت پر غاړه لري او د احترام وړ کسان دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نورستان ته سفر وکړ. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ ندام احمد ندیم نورستان ولایت ته د سفر په ترڅ کې هلته په یو ستره ولسي غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي یاده غونډه کې په وینا کې د نورستان خلکو میړني او وطن پال یاد کړ او د جهاد په دوران کې د یاد ولایت د شهیدانو روح ته دعا وکړه. هغه همدارنګه وویل چې اسلامي امارت د تیر بصیر نورستان ولایت ته ځانګړې پاملرنه کړې او په راتلونکي کې به هم په ځانګړي ډول د نورستان لوړو زده کړو مؤسسو د ودانیو محصلانو ادارې کارکوونکو او نورو برخو د پیاوړتیا په برخه کې لازمي کړنې ترسره کړي. لوګر کې د یو پروژې چارې پیل شوې. د لوګر په مرکز بل عالم ښار کې د 1.4 میلیون افغانۍ په لګښت د پلو لارو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د پل عالم ښاروال مولوي محمد شاکر ثاقب وویل چې دغه ولایت په مرکز پل عالم ښار کې د 1.4 میلیون افغانیو په لګښت د پلو لارو د جوړولو چارې پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه د دغه پروژې چارې د پل عالم ښار رخ مارکیټ ته څیرمه د کابل ګردې سړک په اوږدو کې د شاوخوا 1900 متره مربع ساحه کې د سنگ فرش په ډول پیل شوې دي چې چارې به په 3 میاشتو کې بشپړې شي. او وروستی خبر دا چې د جګړې یو پیاوړی پړاو اوکراین د روسیې او شمالي کوریا پوځ سره مقابلې ته تیاری نیسي. اوکرایني پوځي چارواکي ویلي چې د روسیې د یو پیاوړي برید چې ښایي د شمالي کوریا پوځیان هم ګډون والوي په مقابل کې د جګړې لپاره تیاری نیسي. ورته وخت کې امریکا له اوکراین سره تازه مرستې هم اعلان کړي او اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي بیا خپل ملګرو هیوادونو ته د ګیلې په ډول ویل چې د شمالي کوریا او روسیې د اتحاد د سیل پر ځای د کیف د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله مومل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.